السلام علیکم ګران ملګرو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ټرمپ افغانستان کې مې د خپل سرتیرو شمېر نیمایي ته ښکته کړی. امریکا په افغانستان کې خپل سرتیري نیمایي ته راکوز کړي دي. سټار آن سټرایز نشریه لیکلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر نیمایي ته راکوز کړی دی. ټرمپ ویلي څوک نه پوهیږي خو همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر نیمایي ته راکوز شوی دی او د امریکا حکومت پلان لري چې له دغه هیواد خپل سرتیري وباسي. سټار آن سټرایبس لیکلي ټرمپ داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې طالبان د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه کوي. بلخوا ټرمپ دا هم ویلي چې که خپل سرتیري له افغانستان وباسي نو پر ځای به یې یوه پیاوړې استخبارتي ډله پرېږدي. ګران ملګرو که دغه ویډیو تاسو خوښه شوي وي نو لایک شیر او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.